جنوبي ولایتونو ته د مسافر وړونکو موټرونو لپاره په میدان وردګ ولایت کې په 38 جریبه ځمکه د ترمینل جوړېدو ته شاوخوا 8 میلیونه افغانۍ د اسلامي امارت له بودیجې ځانګړې او د لومړي فاز چارې چې پکې د یاد ترمینل احاطوي دیوال او دروازې شامل دي څه د پاسه 23 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې. د دغه پروژې لپاره تقریبا 8 میلیونه افغانۍ د دې لپاره تخصیص ورکړل شو او د پروژې ډیزاین او نور طرح او ارڅ ټولې چارې د ښارسازۍ د وزارت لخوا دا په خپل وخت کې ټولې سرته ورسېدې او ټوله پروژه په 2 لاټه تقسیم شوه چې د 1 لاټ چارې همدا اوس شروع کېږي چې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ د دې اول لاټ لپاره اختصاص شوی دی او دا به مصرف کېږي. دغه تخمینا دا پروژه د 8 میلیونو په اندازه باندې پروژه ده چې اوله برخه تخمینا داسې 23 میلیونه افغانیو په لګښت باندې شروع کیږي چې دغه پروژه د اوله برخه د دیوال د احاطي دیوال او د دروازو په حق باندې ده. یا ترمینل چې په 2 فازونو کې به چارې بشپړیږي د شاوخوا 200 موټرونو د ځایدو وړتیا ولري او پکې به زرتنه هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شي. مسؤلین یا ترمینل یو لویه پراختیایي پروژه او د ټولو مسؤلینو ګډه هڅه بولي. د دې ترمینل په مرسته چې نن موږ تاسو افتتاح کوو به موږ نه یوازې د ترانسپورتي سیستم کیفیت لوړ کړو بلکې د سیمه ییزو او نړیوالو سوداګریزو اړیکو ته به هم نوي ابعاد ورکړو. همداراز د دې ترمینل افتتاح به د ځوانانو لپاره د کار فرصتونه هم رامنځته کړي. دا چې اسلامي امارت په تیر یو کال یا څو کلونو کې په الخصوص په اقتصادي برخه کې کوم ګامونه اخیستي دي یقینا د توقعونه زیات دي او د راتلونکو په رابطه باندې چې کومې برنامې تر کار لاندې دي او په نظر کې دي هغه هم یقینا د توقعونه زیات دي. به ان شاء الله په اطمینان سره په پوره شفافیت په پوره ایمانداری سره رسو د نقشې او د احجام په مطابق سره پوره کیفیت سره به سره رسو ولسون ته ډاډ ورکوي چې کوم وخت موږ ته د پروژه میاد ټاکل شوی د 9 میاشتې غینه به مخکې موږ د پروژه تطبیق کوو ځکه چې دوهم لاټ روان دی د پروژه باید په زر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. مسؤلین زیاتوي چې دغه ترمینل د دوهم فاز چارې به په راتلونکي کال کې پیل او د ترانسپورتي خدماتو په برخه کې به ښه کیفیت رامنځته کړي. ترڅنګ ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې به پراختیایي پروژې په متوازن ډول پلي کیږي.